په قرآن او حدیث کې د رزق د پراخېدو ډېر زیات اسباب راغلي دي چې په هغې سره زموږ او ستاسو په رزق کې پراخي راځي او زموږ په مال او په دولت کې الله پاک برکت ورتوي. یو په هغه اسبابو کې دا ده چې سړی کله کور ته داخلیږي نو د داخلېدو کور ته د ننوتو په وخت کې دا صورت اخلاص ویله، په دې سره الله پاک د انسان رزق کې پراخي راولي. او دا هم د یو حدیث نه ثابته ده. سهل ابن سعد الساعدي رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی، دا فرمایي شکا رجل الى النبي صلی الله علیه وسلم الفقر وضيق المعیشه. یو سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د فقر شکایت وکړو، دارنګې د تنګ ژوند شکایت یې ورته وکړو چې ژوند مې تنګ دی، فقر دی، مال مې تنګ دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل اذا دخلت البیت فسلم ان کان فیه احد. دې صحابي ته نبی اسلامي چې کله کور ته ننوځي نو سلام کوه، کو چېرته دې کور کې دننه څوک وو، او فإن لم يكن فيه احد، کو چېرته دې کور کې څوک دننه نه و نو فسلم علیه، فما منې سلام کوه، ما منې درود وایه، او وقرأ قل هو الله احد، دا صورت وایه قل هو الله احد، نو الله به ستا رزق را پراخه کي. نو ففعل الرجل فأدر الله عليه الرزق. دې سړي دا کار شروع کور ته به چې نوت سلام وکړه او دارنګې قل هو الله احد صورت به لوستو، الله پاک پرې رزق را پراخه کو. نو یو سبب دا دی. دویم سبب د رزق د پراخۍ راوستلو چې هغه ولا حول ولا قوة الا بالله، دا ډېر زیات ویل، په دې سره الله پاک د انسان رزق را پراخوي. او دا هم د حدیث نه ثابته ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اکثروا من قول لا حول ولا قوة الا بالله. تاسو دا لا حول ولا قوة الا بالله دا ډېر ډېر ویوئ. فإنها من کنوز الجنه، نبی اسلام دا د جنت د خزانو یو خزانه ده. او فإنها تدفع 99 بابا من الضر، نبی اسلام دا یو کم سل د ضرر دروازې په خلکو پسې بندوي. څوک چې دا ډېر وی لا حول ولا قوة، یو کم سل دروازې د ضرورونو او د تکلیفونو به د پسې بندي شي، په دې سړي باندې به دا تکلیفونه نه راځي. او نبی اسلام ادناها الحم والفقر، د ټولو نه کم مصیبت هغه غم دی، پریشانی ده او دارنګې فقر دی. په دې سړي باندې به غم نه راځي، په دې باندې به فقر او غریبي نه راځي. په بل حدیث کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې چا په ورځې د ورځې 100 کرته لا حول ولا قوة الا بالله ویو نو لم یصبح فقر ابدا، دې سړي ته به چېرته فقر ونه رسېږي، چېرته به په ده باندې غریبي را نه شي. او په بل حدیث کې دا هم راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي د لا حول ولا قوة الا بالله چې دا د انسان یو کم سل مرضونه د انسان نه ختموي دي، یو کم سل مرضونه او بیمارو علاج دی لا حول ولا قوة الا بالله. د دې وجې نه بیماران دي په ډېر باندې ځان دموي. دا اوس چې کوم کرونا وایرس راغلی دی، لا حول ولا قوة الا بالله دا ډېر ډېر ویل پکار دي. الله پاک به موږ او تاسو د دې مرض نه مو ساتي. او دریم سبب د انسان د رزق د فراخۍ، حدیث کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي نوح علیه السلام یو ځل خپل زوی ته وویل چې بچیه که ته غواړې چې ستا رزق به تا باندې را پراخه شي نو سبحان الله وبحمده دا ډېر وایه. سبحان الله وبحمده دو الفاظ دي واړه، سبحان الله وبحمده دا وایه نو الله پاک به په تا باندې رزق را پراخه کي. یو بل سبب څلورم سبب چې په هغې سره د انسان رزق کې پراخي راځي استغفار ویل. استغفر الله استغفر الله واتوب الیه. استغفار دا هم د قرآن نه ثابته ده. نوح علیه السلام خپل قوم ته ویلي چې استغفار واوي الله پاک به ستاسو د آمدنۍ هم سیوا کړي، ستاسو په مالونو کې به الله برکت راولي، ستاسو جایدادونه ستاسو باغونه به الله سیوا کړي. نو استغفار ډېر ډېر ویل، په دې سره د انسان په رزق کې پراخي راځي. بل سبب حدیث کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې من احبه، نبی علیه السلام د چا چې دا خوښه ده چې ایبسط له فی رزقه، چې د ده په رزق کې الله پاک پراخي راولي، وینسع له فی اثره، او د ده په عمر کې الله برکت ورتوي، نو فلیصل رحمه، دا سړی د خپلولي ساتي، د خپلوانو سره د تعلق ساتي، خپلولي دې نه کټ کوي، نو د دې سړي دا رزق به هم الله را پراخه کړي او د ده عمر کې به هم الله پاک برکت ورتوي. بل سبب پنځم شپږم نمبر سبب چې د انسان رزق پې پراخېږي، نبی علیه صلات وسلام فرمایي حدیث کې راځي څوک چې د سهار لمونځ وکړي او د سهار د مانځه نه وروستو دا دعا ووایي چې اللهم اني اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. دا دعا چې څوک ووایي نو د دې دعا د وجې نه به الله پاک د دې سړي دا رزق را کولاو کړي. او بل د نبی علیه صلات وسلام باندې درود ویل، اللهم صل، کوم چې عام د مانځه کې موږ کوم درود ویو دا درود په نبی علیه صلات وسلام باندې ویله بار بار، نو په دې سره د انسان په رزق کې پراخي راځي. او بل سبب یو بهترینه دعا ده چې هغه دعا سړی یاده کړي او هغه وایي بار بار، نو الله پاک به د دې انسان دا رزق را کولاو کړي په ده باندې اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عن من سواک. دا دعا یادول او دا لوستل په دې سره الله پاک د انسان هغه فقر ختموي او الله پاک د انسان هغه رزق کې پراخي راولي. او بل سبب د رزق د پراخۍ دپاره سورت واقعه لوستل. دا د عبدالله ابن مسعود ته په حدیث کې راځي عبدالله ابن مسعود ته خپلو بچو نونو ته دا زده کړې وه
او هغه به دا ویل چې په ما باندې چېرته هم فقر نشي راتللی ځکه ما خپلو بچو ته صورت واقعه زده کړې ده او هغه په ماخوستن کې دا وایي یا په سهار کې دا وایي نو الله پاک به د دې انسان هغه رزق پراخه کړي او د ده دا تنګ رزق به الله راکوله